او زموږ زنه لمونځ کوي نه ویې ځنډوي ویې ځنډوي په کارو اخته وي چې هلته المر و غر سره لګېږي د المر پرې وځي دی ژر راشي په لمانځه باندې ودرېږي بس لږ سر پورته کښته د رکوع څخه څه نه راپورته کېږي سیده برته سجدې ته فاطمې رضی الله تعالی عنها یو ورځ د ژمي په دا اوږدو شپو کې د 2 رکعاتو نفلو نیت وتاړه پر دا نفلو ولاړه دومره ذوق شوق سره ولاړ د دا 2 رکعاتو نفلو سلام یې نو ګرځولی سهار نو حضرت بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها په ژړا سوله چې یا الله دا شپې دومره برته سجدې راولاړ د رکوع څخه څه نه راپورته کېږي سیده برته سجدې راولاړ د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین زنانو د الله صدا شکوه کوله چې یا الله دا شپه ولې دومره لنډه ده زه 2 رکعاته نفل نشم پرې کولی او زموږ زنانې یا خو لمونځ کوي نه ویې ځنډوي په کارو اخته وي چې هلته المر و غر سره لګېږي د المر پرې وځي دی ژر راشي په لمانځه باندې ودرېږي بس لږ سر پورته کښته حالانکې زموږ کتابونه دا لیکي چې کم څوک کوما او جلسه سمه نه کوي د رکوع څخه سیده نه پورته کېږي او د یوې سجدې څخه د بلې سجدې په مابینځ کې سیده نه کښېني چې یعنې دا هر جوړ خپل ځای له ورسېږي المر لوړ ولاړې لمونځ کوه او سهار وختي راپورته کېږه لمونځ کوه او ښه په اطمینان او په سکون سره کوه هسې نن چې په کلونو لمونځونه مې کړي وي او یو هم قبول نه دا هم زنانې چې ټوله شپه یې پر نفلونو تېروله ټوله شپه یې پر عبادتونو تېروله ځکه د هغو په کور کې خوشحالي وه ځکه د هغو په کور کې امن و ځکه د هغو په کور کې راحت او سکون نن چې زموږ ستاسې راحت او سکون نشته خو زموږ د لمنځو دا حال تاسې ګرنټي وکړئ چې هر یو ماخستان د خپلې کور والا لمانځه ته وګورئ یا په خپل کور کې د نورو زنانو لمنځو ته وګورئ چې دوی لمونځ سره چې دوی د رکوع څخه سیده دري د سجدې څخه سیده دري او سیده کښېني او که نه